ضیا محمد د ایډورډز کالج استاد او د ډاکټر دادا نوسې هغه ته بلنه ورکوم چې د ډاکټر خورشید علم ژوند او د هغې زما په ژوند اغېزه په دغه سرحد باندې ضیا محمد موږ سره خپله مقاله شریکه کړي. د ضیا محمد دپاره د لاسونو ډېره پړقه وکړئ چې هغه راشي او خپله مقاله شریکه کړي. نړیواله مرکې شکریه ادا کوم چې دا غونډه راجوړه کړه. زما د مقالې سرلیک د ډاکټر خورشید علم ژوند او زما په ژوند د هغې اغېز. ډاکټر خورشید علم د میا رسول خان په کور کې په بحرین سوات کې په 1940 کې زیږېدلی و. پلارنی کلی هیلونۍ شانګله وه. د هغه پلار د والي سوات په ریاست کې په غټو څوکو پاتې و. وړومبنۍ زده کړې د کلي د پرایمري سکول نه او بیا د سیدو شریف مینګورې د شګۍ سکول نه وکړې. دا وړومبی ځل و چې ډاکټر خورشید علم د خپل کور کلي نه جدا شو او بیا تر عمرونو د دې جدایي دوام ولرلو او ډاکټر صاحب په ژوند او فن یې یو لوی اغېز لرلو. د شګۍ سکول نه د میټرک کولو نه پس په جانزیب کالج سوات کې په FEC کې داخل شو. دا هغه وختونه وو چې د هغه مشر ورور زما نیکه سرنزیب سواتی د والي سوات د باچاهۍ او د ډکټیټرشپ د رویو خلاف د نیشنل عوامي پارټۍ د سیوري لاندې د جمهوریت په حق کې مبارزه کوله. نو کله چې ډاکټر خورشید علم خپل 12م ټولګي امتحان پاس کړو او د میډیکل کالج د داخلي پروسس یې پیل کړو نو والي سوات ورته پکې خنډ شو او ځکه چې د میډیکل کالج د داخلي دپاره د والي سوات نامینیشن اړین و. والي سوات ورته یو ځل ویل چې ستا د مشر ورور په اشنغر کې یو هندو پلار دی، هغه ته دې ووایي چې تا ته داخله درکړي. وروستو بیا په ډاو میډیکل کالج کراچۍ کې په داخله اخیستو کې بریالی شو. دا کال 1962 و. نو ډاکټر صاحب سره د خپل رسمي سبق خپل سیاسي مبارزې له هم دوام ورکړو او د ایوب خان ماشاءالله خلاف یې د طلبه سیاست میدان ته راودنګل. دا خبره د یادې وړ ده چې ډاکټر خورشید علم د پښتون سټوډنټ فیډریشن په بنسټیز غړو کې راتلو. په کراچۍ کې د طالب علمۍ په وخت کې ډاکټر صاحب لیدل کاتل د خپل خوښې سیاستدان او انقلابي مزاحمتي شاعر اجمل خټک سره وشول. ډاکټر صاحب د سکول او کالج وخت نه د هغوی شاعري لوستل او خوښولی او د هغوی په فکري او سیاسي روزنه کې د غیرت چغې بنیادي کردار لوبولی دی. د دې نه علاوه د سید مهدي شاه باچا افسانې او د هغوی انقلابي رنګ ښویلی او دا اثر د ډاکټر صاحب په لیکنو کې کتلی کیدی شي. ډاکټر صاحب په طلبه سیاست تر ایمان تر حده یقین لرو، ځکه به یې ویل طلبه سیاست د سیاسي تحریکونو د ملا تیلو دي. دې نه بغیر نه نظریاتي کارکنان او نه یو ښه لیډرشپ تحریک موندلی شي. ځکه ډاکټر صاحب په کراچۍ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د منظم کولو پوره کوشش کوو. د میډیکل کالج د امتحان پاس کولو نه پس آرمي کې کیپټن ډاکټر ولګېدو. په د خپل سیاسي نظر له وجې هغلته ټینګ نه شو او د فوج د نوکرۍ نه په جبري توګه ویستلی شو. د سرکاري نوکرۍ نه برطرفۍ نه پس ډاکټر صاحب لاړ انګلستان ته او هلته یې په انستیزیا کې ډپلوما وکړه. د ډپلوما نه پس دوبۍ ته لاړ، د هغې څه وخت یې هلته تېر کړو. د هغې نه پس سعودي عرب ته لاړ او هلته په کنګ عبدالعزیز میډیکل یونیورسټۍ ریاض کې د میډیکل په شعبه کې ښوونې پیل کړي. څو کاله پس بیا انګلینډ ته لاړو او هلته یې په انستیجا کې فارسي ډګري ترلاسه کړه او د پښتونخوا لومبنۍ فارسي شو چې په انستیجا کې. بیا پېښور ته راغلو او دلته یې د لیډي ریډینګ هسپتال کې د انستیجا ډپارټمنټ مشر وټاکلی شو. په لارش کې د انستیجا ډپارټمنټ پیل کړو. د دې سره سره یې قام پرسته مترقي ډاکټران او د ملګري ډاکټرانو د سوري لاندې د راټول علمي هڅه وکړه. په پښتونخوا پاکستان کې پرې د خپل سیاسي نظر له امله په هسپتالونو کې په نوکرۍ بندیز ولګېد. نو واپس سعودي عرب ته لاړ او په هلته دا وار په کنګ عبدالعزیز هسپتال کې د کنسلټنټ او انچارج انستیجیا ډپارټمنټ ذمهواري ورسپارلی شوه. د دغې ذمهوارۍ ترسره کولو نه پس یو وار بیا انګلینډ ته لاړ او پاکستان ته بېرته د راتګ نه مخکې ټول ژوند یې هلته تېر کړو. دې سره به تاسو ته اندازه شوي وي چې ډاکټر صاحب د ماشومتوب نه واخله تر بوډاکتوب ټول ژوند په سفرونو کې تېر شوی دی. د خپلې نوکرۍ تر څنګ ډاکټر خورشید علم خپل
قلم لا چرې هم تما نه ده ورکړې، هغه که پاکستان کې و که سعودي عرب کې یا انګلینډ کې، هر ځای د پښتو او د پښتنو غم جړلی دی. انګلینډ په مجلو کې یې لیک کړی دی، د نړۍ ته د خپل بدبخته قام بدبختې ورځې نه خبر کړي دي. د پښتو په مجلو او اخبارونو کې په باقاعده توګه لیکل کړي دي، کوم کې چې شهباز اخبار، پښتون مجله او لیکوال او د انګریزۍ په اخبارونو او مجلې سرفهرست دي. د هغوی قلم او ادب دا بخښنې کړي دي د ټیپ اف آیسبرګ، د فکر زولنۍ سړي کې د مرګ نه مخکې یو څو ټکي. د دې نه پرته ډاکټر خورشید علم په افسانه هم تبازمایي کړې ده. د خپل سیاسي، فکري او علمي تړون له وجې د ولی خان بابا سره د هغوی په نظریه تر مرګه کلک ولاړ پاتې شوی دی. ځکه خو چې کله یې مشر ورور سرنزیب خان پارټي پرېښوه، نو ډاکټر خورشید علم لکه په خپله نظریه کلک ولاړ پاتې شو. ډاکټر خورشید علم په خپل ژوند کې دومره سیاسي و چې اکثر به یې ما ته ویل چې د انسان ټولې مسلې سیاسي دي او د دوی حل هم سیاسي دی. ډاکټر خورشید علم په ماشومتوب د خپل کلي نه د چاپېرچل نه شوکولی شوی و. کیدای شي ځکه هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب د پښتو فوک ادب، موسیقي او په خصوصي توګه ټپې سره بېکچه مینه لرله. د دې نه پرته د اردو، انګریزۍ موسیقي به یې ښه ذوق لرلو. د انګریزۍ ځکه چې هغه ذاتي ژوند او پښتون افغان قام مجموعي ژوند د نشیب و فراز څخه تېر شوی، نو هغه په جمالیاتي حس یې هم دغه رنګ اثر کړی دی. مثال په توګه زه به یو دوه د انګریزۍ ما سره به یې ډېر وخت تېرو، نو کومې ګانې، کومې سندرې چې به هغه اورېدې، د هغې نه به تاسو احساس کېږي چې هغه به و هلته په انګلینډ کې، خو هغه ته د خپل کور یاد څومره ډېر راته و. Those were the days by Mary Hopkins. دا یو ګانه ده چې هغه د زوړ وخت یادونو حوالې سره ده. نو دا ګانه به ډېر زیات اورېده. تاسو د ډاکټر دادا د جمالیاتي حس اندازه له دې څخه کولی شئ چې یو پوره میاشت تنخوا یې د میری هوپکن په یو کنسرټ ټیکټ ورکولی دی. په 1980 لسیزه کې په انګلینډ کې ناروغ و او داسې محسوسوله چې مړ به شي. دا سندره به ډېر زیات اورېده، کنټري روډز ټیک می هوم. خو که څو ډاکټر صاحب د انګلستان په ژوندي ښارونو کې میاشته و، خو د خپلې خاورې مینه یې د زړه چرته وتله. د هغه په ان پیسې هرګز د ژوند کل هم مقصد نه و. هر څو ډاکټر خورشید علم د ګاډو، موټرو، خپلې قلمونو، بوټانو ډېر شوق کولو، خو هغه چرته هم د پیسو جمع کولو شوق نه و کړی، نه یې بچو ته چې دغه درس ورکړی و. ځکه یې مشر زوی وایي موږ هم ژوند ته د هغه نظر لرو کوم چې ډاکټر صاحب لرو. کله چې ډاکټر خورشید علم په کال 2003 او 2004 کې واپس پاکستان ته راغی، نو زه ورسره ډېر جوخت پاتې وم. ما سره به یې هر وخت سیاسي، اکاډمي او فکري بحثونه کول. څنګه چې مخکې ذکر شوی و چې مشر ورور یې خپل قامي تحریک نه لارې جدا کړي، خو هغه پرې تر مرګه ولاړ و. دا خبره زه پوره په دعوې سره کولی شم که نن زه د قامي مترقي سیاست برخه یم، دا ټول کمال د ډاکټر خورشید علم دی. د سیاسي روزنې نه پرته ډاکټر خورشید علم ما سره په ذاتي ژوند کې کومه ښېګړه کړې ده، هغه زما د پلار په دې خبره مایل کول و چې ما په ایډورډز کالج کې داخل کړي، ځکه چې پلار زه په ایډورډز کالج کې نه داخلولم. زه چې کله د کالج په وختونو کې قامي سوال ته به مې د نسلي تعصب په چشمه کې کتل او په دې به مې د ډاکټر صاحب سره علمي بحثونه کول. هغه به ډېر په علمي رویه سره زما سوالونه ځوابول او دا هم به د هغه د بحثونو اثر و چې زما په قامي سیاست او قامي وحدت تر اوسه د ایمان تر حده کلک یقین دی چې زه د پښتون قام د ټولو مهمه مسله قامي سوال ګڼم. ډاکټر خورشید علم به تل دغه ویل چې زه د خپل سیاست نه مطمئن یم او هغه ځکه چې زه نه خپل ضمیر په مخ کې ملامته یم نه د تاریخ مخې ته. د دې عظیمې سیاسي، فکري او علمي هستۍ په 3 اکتوبر 2021 د نړۍ نه سترګې پټې کړې، ځکه چې څنګه چې ډاکټر صاحب رومانس پښتون قام او افغان وطن و، همدغه زما د ژوند انځور دی. موږ یو چې ساتو د نظریو په تقدس ایمان، خلقو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې. ډېر